اشرف غني لیکي ما او ښاغلي بلینکن نن ټلیفوني خبرې سره وکړي. موږ د سولې او د ترکیې د راتلونکي مجلس په اړه سره وغږېدلو. دغه راز زه او بایدن به په نږدې راتلونکي کې ټلیفوني خبرې سره وکړو. دا یادونې ده دا به لومړی ځل وي چې بایدن او غني خبرې سره کوي. د ترکیې او امریکا خارجه وزیرانو په ترکیه کې د افغانستان د سولې د کنفرانس د چمتووالي په هکله ټلیفوني خبرې سره وکړي. د هغوی دا تماس په داسې وخت ترسره کیږي چې طالبانو د نه ګډون موقف غوره کړی دی. د امریکا غږ انګلیش مشهور خبریال ایاز ګل لیکي خلیلزاد وایي چې سیمه ییز ملکونه سپارښت کوي چې طالبان د ترکیې د خبرو لپاره د قطر د دفتر د مشرانو پر ځای خپل بل مشر واستوي څو هغه د ترکیې د سولې د خبرو جریان مخته بوزي. خلیلزاد د ملا یعقوب او سراج حقانی نمونه یاد کړل.